چې ستا د مستو سترګو د نظر توپان پې راغی چې ستا د مستو سترګو د نظر توپان پې راغی نن مست شو سمندر چپې چپې به ګډېدې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام رنگین مازدیګرې زه ستاسو کوربه امیر خان محمدزی یو وارې بیا ډېرې نیکې هیلې او نیک احترامات د مینې او د خلوص نه ډک ډېر خواږه درانه او پښتانه سلامونه مې قبول او منظور کې. سلامونه ټولې نړۍ ته، سلامونه ټول پاکستان ته، او سلامونه ټولو ننګیالو بریالو ګلالو شاه زلمو پښتنو مسافرو ته. هیله لرم چې تاسو به هم زما په شان روغ جوړ فټ فاټ او په دې سختو حالاتو کې به د دې خپل ښکلي ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ. مینوالو پروګرام رنګین مازدیګرې زموږ مقصد ستاسو د یوې لحظې غم هیرول دي او ستاسو چې په دې پروګرام په ذریعه چې ستاسو د یوې لحظې غم غلط شي نو دا موږ دپاره ډېره غټه خبره ده. ګرانو مینوالو په ننني پروګرام کې موږ سره زموږ درون هوږ میلمه سمندر عثمان هیل صاحب د دوی تعلق هم د تنګي سیمې سره دی او د ډېرې مودې داسې د پښتو دپاره لیک کوي، د پښتو ادب دپاره خپلې خلې ځلې کوي. نو سمندر صاحب ته پروګرام کې هرکلی ویم ستړي مه شي، په خیر رالیږي. ډېره مننه زما له طرفه ټولې نړۍ ته ټولې پښتونخوا ته د رنګین مازدیګري له طرفه په جولو جلو دلو دلو سلامونه. وعلیکم سلام. ډېره مننه سمندر صاحب د وخت راکولو. سمندر صاحب ژوند مو څنګه دی او شاعرۍ ته په کومه راغلې او د کوم وخت نه تاسو لیک کوئ د پښتو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ژوند هغه دی چې یو ګړی په خوشحالۍ تېره شي او ژوند چې کوم دی نو هغه بعضې مشران وایي چې عبارت د حادثو نه دی، نو کله به پکې خوشحالي راځي کله به پکې غم راځي. په هر حال ژوند چې ژوند دی او سړی ژوندی یو تېرېږي نو دا ښکلی ژوند دی، بلکې یو ټیم د خوشحالو نه دا ډېر ډېر څه دي. پښتو ادب ته زه داسې راغلم چې د ماشوموالي نه زما پښتو لیک لوست دا خوښ و، دا زما مشغله وه او ما به اکثر د شاعرۍ کتابونه هم ډېر کتلم. همدغه وجه ده چې ما د پېښور یونیورسټۍ نه په پښتو کې 14 کړی دی او لیک داسې ده چې زه په 7 جومات کې وم نو ما لیک لوست شروع کړه او داسې ما مطالعه کوله، داسې جندي سیټ ته تللی وم او هلته ما باندې داسې یو څو څیزونه راغلل چې هغه زر زر ما په کاغذ باندې ولیکلم او داسې بیا یو ټیم و چې یو سینیر ملګری و زما حافظ احمدزی درد نه و، چونکې ما هغه ته څیزونه وښودلم. هغه ما ته ویل چې بلکل دا شاعري ده او ته انشاءالله خپل سغجه خپل کوشش کوه، خپل یعنې دا خلې ځلې د شعر دپاره دوامدارې ساته. امید دی چې ته په مستقبل کې یو ښکلی شاعر وګرځې. همدغه وجه ده چې تر خپله وسه زه لیکل کوم، لګیا یم که ښه لیکم او که بد لیکم خو زما خپل لیکل دي او همدغه وجه ده چې اوس د خیره زما یو کتاب هم د چاپ په انتظار دی چې هغه د سمندر چپې چپې په نوم باندې دی او انشاءالله ډېر زر به مینوال ترلاسه کړي او د هغې مطالعه به وکړي. مننه. مینوالو ته یو نوې تازه غزل ډالۍ کړي. بلکل جی، زما یو غزل دی چې د هغې ردیف دی د خوړ په غاړه. نو هغه داسې دی چې رایات شو راته بیا هغه دوران د خوړ په غاړه واړه و چې نیول به مو کبان د خوړ په غاړه. ډېر زبردست. رایات شو راته بیا هغه دوران د خوړ په غاړه واړه و چې نیول به مو کبان د خوړ په غاړه. او سپرلی شو رنګینې دي معطره شان فضا شوه. ډېر زبردست. سپرلی شو رنګینې دي معطره شان فضا شو د وګوره چاپېره سرګلان د خوړ په غاړه. زبردست. واه دي زبردست. او راجوخ شو غیږ ته راغی سانیولې و ملګرو. راجوخ شو غیږ ته راغی سانیولې و ملګرو او جانان نازک نازک د ګل په شان د خوړ په غاړه. ډېر زبردست. واه دي زبردست. او بله کړی دی چې په تکڼه غرمه کې د خرولو د بڼ لاندې، په تکڼه غرمه کې د خرولو د بڼ لاندې یو بل کې چې به ورکو رانه ځان د خوړ په غاړه. ډېر زبردست. دا یو شعر بیا ووایه جي. په تکڼه غرمه کې د خرولو د بڼ لاندې یو بل کې چې به ورکو رانه ځان د خوړ په غاړه. ډېر زبردست. او اشنا که درته یاد شي یوه ورځ چې مونږ ناست وو، اشنا که درته یاد شي یوه ورځ چې مونږ ناست وو هوا سره چې اونرې باران د خوړ په غاړه. زبردست. ډېر ښه جي. ډېر ښه. او بانه به دې کړه جوړه چې ماښام چې تیارې کېږي، بانه به دې کړه جوړه چې ماښام شو تیارې کېږي او راځه چې زو یېرېږم دي پیریان د خوړ په غاړه. ډېر زبردست. او د شګو کورکي که درته یاد وي سمندره، د شګو کورکي که درته یاد وي سمندره مخل به مو د مینې کړو ودان د خوړ په غاړه. رایات شو راته بیا هغه دوران د خوړ په غاړه. ډېره مننه.
ډېر زبردست مینهوالو د سمندر عثمان هیل صاحب درنه خوږه وینا تاسو واورېده. دویم غزل به ترې ومورو. سمندر صاحب بل غزل داسې یو غزل ووایه جي چې بلکل مونږ هم روز پړي او د مینهوالو هم روز پړي. بلکل جي ټولو مینهوالو ته زه یو خپل مات ګوټ کلام ډالۍ کوم چې لږ مې په سترګو کې خمار شه، مړه یار شه که نه و د زړه په دشتو مې بهار شه، مړه یار شه که نه. زبردست واه. او څو به په سر د بلتانه خوري ایرې بادوم، څو به په سر د بلتانه خوري ایرې بادوم، دې ستړي ژوند له مې سینګار شه، مړه یار شه که نه. زبردست واه. او نور د نازونو وړلو تاب د ځان کې نه لرمه، نور د نازونو وړلو تاب د ځان کې نه لرمه، درنه بازار شم رانه زار شه، مړه یار شه که نه. واه واه دا یو ځل بیا ووایه جي. نور د نازونو وړلو تاب د ځان کې نه لرمه، درنه بازار شم رانه زار شه، مړه یار شه که نه. زبردست واه. زړه د رضا به مې یو ځل را له سینه وشلوي، د زړه د رضا به مې یو ځل را له سینه وشلوي، زما د جوبل زړه قرار شه، مړه یار شه که نه. زبردست زبردست واه. دغه یو سوال به درته خامخا جانانه کوم، دغه یو سوال به درته خامخا جانانه کوم، د رقیبانو ناقلار شه، مړه یار شه که نه. زبردست واه. او ستا سمندر یم ستا د غم توپان له غاړه ورکوم، ستا سمندر یم ستا د غم توپان له غاړه ورکوم، سوال درته کومه مړه یار شه، مړه یار شه که نه، لږ مې په سترګو کې خمار شه، مړه یار شه که نه. مننه سمندر عثمان هیل صاحب. ګرانو درنو خوږو مینهوالو د سمندر عثمان هیل صاحب خوږه او درنه وینا تاسو واورېده. بل غزل به ترې ومورو. تاسو هم پته مه یې چې دومره خواږه خواږه او زبردست شعرونه دوی راوړي دي. نو سمندر صاحب مینهوالو دپاره یو نوې تازه غزل بلکل جي مینهوالو زما یو بل غزل دی چې په ډېره سخته مې جانان کړو، الله ګواه دی، په ډېره سخته مې جانان کړو، الله ګواه دی، او مړه بس اوس مې مسلمان کړو، الله ګواه دی. زبردست. او تا چې ویلي تا غوښتلي ما منلي اشنا، تا چې ویلي تا غوښتلي ما منلي اشنا، درله پوره مې خر ارمان کړو، الله ګواه دی. او چې مې د مینې په مسلک باندې قایم کړو جانان، چې مې د مینې په مسلک باندې قایم کړو جانان، اوس مې په نیغه لار روان کړو، الله ګواه دی. زبردست جي. او ما غریبي کړه ورلوګې د محبت په نامه، ما غریبي کړه ورلوګې د محبت په نامه، یار مې د ټولو ښکلو خان کړو، الله ګواه دی. زبردست واه. او جانانه ستا یاری کې وګوره په ما څه وشو، جانانه ستا یاری کې وګوره په ما څه وشو، ریښې ریښې مې خپل ګریوان کړو، الله ګواه دی. زبردست جي. ډېر او لکه سپین غرض سمندر ولاړ د ژوند ستونزو ته، لکه سپین غرض سمندر ولاړ د ژوند ستونزو ته، ګوره په شا مې خر توپان کړو، الله ګواه دی. ډېر زبردست سمندر عثمان هیل صاحب. بس پروګرام وخت هم سر ته رسېږي، تلو تلو کې داسې یو غزل کلام را سره شعر کې جي مینهوالو سره هم همون سره هم. بلکل جي زه د رنګین مازدیګري له طرفه یو ځل بیا تاسو سره په سکرین باندې مخاطب یم. زما یو بل غزل دی چې وګوري په زړه زما حملې کوي او ځي، وګوري په زړه زما حملې کوي او ځي، دا څوک ده چې له ورایه اشارې کوي او ځي. زبردست واه. او پورته به دې غره کې یو شپونکی په نظر راغی، پورته به دې غره کې یو شپونکی په نظر راغی، لګیا دی د خپل ځان سره ټپې کوي او ځي. زبردست واه. او پالون کې مونږ د امن او د عدم تشدد یو، پالون کې مونږ د امن او د عدم تشدد یو، دا څوک زمونږ وطن کې دماکې کوي او ځي. دا یو ځل بیا وایه جي. پالون کې مونږ د امن او د عدم تشدد یو، پالون کې مونږ د امن او د عدم تشدد یو، دا څوک زمونږ وطن کې دماکې کوي او ځي. او د کلي ماشومانو بیا چیړلې لیونۍ ده، د کلي ماشومانو بیا چیړلې لیونۍ ده، ګورېږي د خپل ځان سره خیرې کوي او ځي. زبردست. ډېر زبردست. او نه پیژني حیا او نه پښتو او محبت، نه پیژني حیا او نه پښتو او محبت، دا بعضې بعضې ښکلي خو نخرې کوي او ځي. ډېر زبردست واه. دا بیا وایه جي. نه پیژني حیا او نه پښتو او محبت، نه پیژني حیا او نه پښتو او محبت، دا بعضې بعضې ښکلي خو نخرې کوي او ځي.
او شیطان یې د خدای په کور کې نه پرېږدي دمې ته شیطان یې د خدای په کور کې نه پرېږدي دمې ته دا خلق په تیزۍ سره سجدې کوي او ځي او یو سری د سمندره د دنیا په حقیقت کې یو سری د سمندره د دنیا په حقیقت کې باچا دی که ګدا پکې څو شپې کوي او ځي وګوري په زړه زما حملې کوي او ځي دا څوک ده چې له ورایه اشارې کوي او ځي ډېره مننه د رنګین مازدیګري ټول ټیم ته یو ځل بیا ډېره شکریه چې زما غونته کې یو ادنا کسې خپل پروګرام کې را وبلم او تاسو ته ما خپل مازګوډ څیزونه شیر کړل ګرانو کتونکو دا و سمندر عثمان هیل صاحب ډېره ډېره مننه سمندر عثمان هیل صاحب زمونږ کیمرامین محمد عثمان هم اشارې کړي چې زما نوم یاد کړي مینهوالو ته دعا سلام هم وایي نو ډېره مننه محمد عثمان صاحب ګرانو درنو خوږو مینهوالو چېرته کې مې د خپل ځان خیال ساتئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان پاکستان شمله د پښتونخوا یمه ژوند د پښتونخوا پښتون د پښتونخوا یمه پښتون د پښتونخوا